تاسو خو په باندې تور لګوو چې بینالمللي قواو باندې درېدلی نشئ له پاکستان نه ووځئ دا ګرځو دا میدان که هلته پټېږئ خو دا څه رقم تعلقات دي تورخم به یې څه تاړه کابل کې به داسې لړزې راتلې اوس که موږ تورخم وتړو په اسلام آباد کې به لړزې راسي هغه سوله منو چې د افغانستان عزت پکې او دا بیرغ به رپېږي دا بیرغ نه بدلېږي دا د افغانستان ملي بیرغ ده دا د افغانستان ملي ویاړ ده دا زرې نه ده کمیس ده دا ټټر د افغانستان خلکو لپاره قربان ده دا سر قربانۍ ده زه آبادي دپاره پیدا سوی خپله مې خو یو دوه واسکټه لرم یو څو تنه یو کمیس پرتوګه ما ته خدای جل شانه هر شی ورکړي وو چا چې نه دي لیدلي بیا د دنیا پسې ګرځي زه نوم و عاقبت پسې ګرځم زه غواړم چې وخت چې خدای جل شانه ته لاړ سم اعمال د حسنه مې نیر منکر مقابل کې ودرېږي نه پیسې و دا مې چې پرېږي قسم ورکړي چې څو ته یې ویلي دي چې هر بل څوک منو اشرف غني نه شخص په حیث باندې ما سره څه جنجال لري ولسمشر په حیث باندې را سره بنیادي جنجال لري ځکه پوهېږي چې موږ او تاسې افغانستان جوړوو او دوی جوړ افغانستان نه غواړي شپږ میاشتې تاسې ودرېږئ بیا قسم په خدای که تاسې هره کورنۍ مې آباد نه کړل او دا وطن مې د تاسې نه که بیا مې لاس وړی او تاسې خیال کولی شئ څوک ما مجبورولی شي چې اساسي قانون باندې زه معامله وکړم سر مې د قربان د دې وطن بې ننګې نه منم زه درته معلوم یم اویا کلن یم بار بار مرګونه مې لیدلي دي څومره بمونه یې راته کېنولي دي څومره راکټونه یې راباندې ویستي دي زه خدای جل شانه ما ساتي او تاسې مې ساتئ او هیله ده که درته معلومه سوې نه وم مخکې چې راکټونه ما باندې اثر نه کوي هغه واره مې خو سینه ور وښودله دا ولې مې ورته وښودل چې زه چې په عبادت کې اوسم لاس کې دوی خلاص پخوا یې درته ویلې چې دا د پلاني خان دی او د پلاني خان دی له پلار و مور نه یې راوړي و چې پلاني خان دی دا ګور ته به څومره ځمکه ویسي سړی 100 روپۍ به ګور ته ویسي غیر له اعمال صالحه نه ګور ته څه در سره ځي او ما ژمنه در سره څه وه د ابوبکر صدیق خطبه وه چې له همدې جنه مې درکړله چې و خدای جل شانه دا قوت راکړه چې هغه چې ځان ته زورواک وایي اوږه یې درته ټیټه کړم او هغه چې ځان ته فقیر وایي جګې کړم او دا وارې که خدای کول عمري او علوي عدالت به ګورئ عمري و علوي عدالت ځینې وایي مخصوصا موږ ګاونډي وایي که اشرف غني نه وي یا څوکۍ پرېږدي نور په هر څه سم شي او سوله به راسي زما پوښتنه او د میلیونونو افغانانو پوښتنه دا ده زما ځای ناستی به څوک وي او په څه ډول به تکرار میگه اشرف غنی نباشه باز نگاش کلمات دیگر رو میگم میگه سر اشرف غنی را کار داریم از همین مغز ما قدر میترسین که سر ما کار داریم